बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल तक रागलास यूट्यूब चैनल मखचुनम कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रैक्स पश्तो चैनल हो खुजिनो मरगलो नजर चरा दानु हमरा टिप्स ट्रैक्स पर आवाज नहीं होती कि हम नूर प्रोग्रामों शुरू कर जैसे और नंबर का नंबर द शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल इंतखाब को चपदे की तरह से टोल वीडियो गाने पख्तो کلی دلی شي یو ورور پښتنه کړې وه نو یو ورور پښتنه کړې وه په نوم د محراب ګل دیندار چې د پی ډي اف ته د آفس یو فایل څنګه اړو لکه د ورډ ایکسل فایل څنګه موږ او تاسو پی ډي اف ته اړو چې د عکس په شکل کې وي دا ویډیو د هغه په غوښتنه جوړوم چې څنګه موږ یو فایل کنورټ کولی شو پی ډي اف ته how to convert Word, Excel, PowerPoint, Access and this is Photoshop, Corel Draw. دا فایل موږ څنګه پی ډي اف ته اړولی شو د ټولو طریقه یوه د سیوس د لارې نه دا کار کیږي پی ډي اف داسې یو سافټویر دی پی ډي اف چې دا ریډ اونلي سافټویر دی چې کله ته غواړې یو فایل چاته ولیږئ چې هغه صرف ریډ اونلي کړي صرف یې لوستی شي نو یې پی ډي اف فارمېټ ته واړئ یا ایکس پي ایس نو د دې ورور همدا مشکل دی د همدې غوښتنې مطابق دا ویډیو جوړوم لکه ورډ پروګرام که زه اوپن کړم راشو مایکروسافټ ورډ ته او زه اوس وغواړم چې ورډ کې یو فایل ولیکم او دا ریډ اونلي وي صرف راځم دلته ورډ مې اوپن کړو ورډ 2014 دی ده دقیق مثال سټکس ولیکه کمپیوټر او دلته مې سټکس انټر کړه اوس زه غواړم چې دا فایل پی ډي اف فارمېټ کې سیف کړم پی ډي اف فارمېټ کې مې ورته ویل چې صرف دا فایل ریډ اونلي کېږي نو څنګه دا پی ډي اف فارمېټ ته اړو فایل مینو ته به راشئ سیوس ته به راشئ او په براوز به کلیک کوئ چې کله په براوز کلیک کو زه ورته موقعیت انتخاب کوم مثال ما ډیسکټاپ زه ورته وایم چېرې پی ډي اف فایلز دا نوم یې فولډر ته ورکړو په دې فولډر کې زه دا پی ډي اف فارمېټ کړم نو تاسو به راشئ سیو از ا ټایپ کې به څه واخلئ پی ډي اف چې پی ډي اف واخلئ او پسې کلیک کوئ په سیو اوس تاسو وګورئ د ورډ دا فایل چې دا موږ پی ډي اف ته واړو دا به صرف ریډ اونلي کېږي ګوره پی ډي اف سافټویر ته به انسټالوئ که پی ډي اف سافټویر ساس کمپیوټر کې نه وي دا به نه اوپن کېږي ګورئ پی ډي اف تیار انسټال دی چې څنګه یې خلاص کړم نو څه پی ډي اف فارمېټ کې ورته وایم بس اوکې دا اوس وګورئ پی ډي اف فارمېټ کې ماته څه شو اوپن کېږي به ریډ اونلي ایډیټ پکې هېڅ کېږي نه همداسې ایکس پي ایس هم یو فارمېټ دی دا د پی ډي اف نه دواړه یو رقم خو ایکس پي ایس خپله وینډوز کې شته که پی ډي اف فارمېټ ته ایکس پي راشه سیوس ته براوز ته راشه او دلته ایکس پي ایس فارمېټ وګورئ ایکس پي ایس ډاکومېنټ دا واخلئ او سیو باندې کلیک کړئ ایکس پي ایس بیا خپله په وینډوز کې تیار موجود دی په دې شکل کې دا هم ریډ اونلي شکل کې دی نو په دې شکل تاسو دا کنورټ کولی شئ همداسې د ورډ ایکسل پاور پوینټ هر یو فایل چې تاسو غواړئ پی ډي اف یا ایکس پي ایس نو ایکس پي ایس په ټول نه په دې ښه دی چې ایکس پي ایس کې دا کار دی چې دا پی ډي اف واپس مونږ کنورټ کولی شو هغه ته ایډیټ دپاره سافټویر ورته شته چې ولیکو پی ډي اف کنورټر ټو ورډ ټو ایکسل دا شته ایکس پي ایس کې دا کار ښه دی ایکس پي ایس په نه اوري او صرف ریډ اونلي او ایکس پي ایس خپل انسټال خپله وینډوز کې وي نو دا هر چا خپله ایکس پي ایس فارمېټ کې فایل ورته سیف کوئ که پی ډي اف د ایکسل هم همدغه ځای دی ایکسل که زه اوپن کړم که راشم ایکسل ته فایل مینو ته راشم سیوس ته براوز ته راشم نو تاسو دلته هم لیدلی شئ پی ډي اف او ایکس پي ایس دلته هم ایکس ایم ایل واخلئ دا ایکس پي ایس ډاکومېنټ دا واخلئ پاور پوینټ کې هم شته دی نو پاور پوینټ کې به داسې ده چې سلایډونه یې موږ سره غواړئ دا سلایډونه
دا هر یو سلایډ د عکس په شکل کې ځان ته سیف کړئ. لکه زه راځم مثال دغه یو چپټر مې خلاص کړو دا نو غواړم چې دا څومره سلایډونه دي عکس په شکل کې پی ډي اف فارمټ کې سیف شي. دا هم همدې نه کېږي. فایل مینو ته راشئ، سیوز ته راشئ، براوز ته راشئ او دلته راشئ څه واخلئ پی ډي اف یا ایکس پی اس. او که غواړئ چې د هر یو سلایډ د عکس په شکل کې سیف کړئ ځان ته جی پی جي فارمټ هم شته. نو دا هغه طریقه وه چې څنګه موږ او تاسو یو فایل پی ډي اف ته اړولی شو، که هغه د ورډ وي که د اکسل وي. نو سیوز ته راشئ، نوټ پیډ سره به موږ نوټ پیډ نه وړي او ورډ پیډ هم نه وړي. نو په دې شکل تاسو یو فایل پی ډي اف ته کنورټ کولی شئ. که د ورډ وي که د اکسل وي که د پاور پوینټ. دې ورور غوښتنه وه دا انشاءالله ورته مشکل به حل شي. ویډیو په یوټیوب چینل کې زه شیر کوم. نو چینل سبسکرایب کړئ. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل دی او ملګرو سره شیر کړئ. پیج هم زموږ د کمپیوټر زده کولو ښوونځی. نو ښه وخت. خدای پامان.